ډېر ساده ملکه، زه دې مرګ جاړم او ته پیسه جاړې. زه بیا لاړ شه، دا نوی سفر دې مبارک شه. مبارک شه دا نوی سفر دې. هیڅ پته نشته. څنګه چې تا ونه پېژندلو هسې ما ونه پېژندلو. اوس په پیسو پسې راغلی وو. بابا زه هم چې یو څو ورځې لپاره دا کور پرېږدو چې بل ځای ته لاړ شو. بچی ټیک دې وویل، ښه خبره ده. شابانه بچې موږ ډېر ښه وکړو چې هغه کور پرېږدو بل ته راغلو. بابا دا خو حدیث شریف دی، خو چې کوم ځای در باندې لاس رانه شي نو د هغه ځای نه هجرت کول پکار دی. بچې نه پوهېږم چې دا د دنیا خلک کوم طرف روان دي. بابا لویه دنیا ده، څوک په څه کوي څوک په څه کوي. الله دې زموږ په حق باندې پردې واچوي. نه پوهېږم بچې موږ خو چا سره څه بده نه دي کړي چې دا خلک موږ د سکون زندګۍ ته ولې نه پرېږدي. بابا دا خبرې پرېږده، بس ته د خپل ځان خیال ساته. یو څو ورځې د دې کور نه بهر مه وځه. بچې ډېره ښه خبره دې وکړله. ټول کلي ته پته ده چې د دې کلي جنګ بل کلي ته نشي تللی، نو بیا تا څنګه واده وکړو؟ رشتې په اسمانونو کېږي او بیا ستا غوندې بدماشانو نه که زه یېرېدې ما به دې کلي کې واده نه کولو. تا پسې خو به خوږېږي زړه دردېدلی ښه دی، زړه دردېدلی ښه دی. تا په نصیب کې نننۍ شپه په کور لیکلی شوې وه، ځکه مې دله د ژوند ټکټ د مرګ په یو لوی سفر کې بدل کړ. لالا لالا تر کومه به تاسو د پلار نیکه دا رواج رانیولی؟ بس کوئ د جهالت د دې تیارونه را بهر شئ. د خپل پلار نیکه وصیت یې رول خپله پښتو یې رول دي، ته په دې خبرو نه پوهېږې. لالا مې ښه وایي که نه، مونږ ته نصیحت یې مه کوه. ته خو غلی کېنه، ستاسو د فضول رواجونو د لاسه خدای خبر چې څونه تور سرې کونډې شوې. کونډې دې شي، زلزله دې کونډې شي. موږ څه د دې کلي ټیکه نه ده اخیستې چې د کم کور نه ډولۍ ځي جنج ځي نو دقسې به ورسره یو جنازه هم د هغې کوره ځي. که څنګه طاهر خانه؟ دغسې ده لالا. همدغسې ده. بڑے میاں وایي چوټې میاں سبحان الله.
ډېر په خوشحالۍ باندې دا کلنګ راټول کو ها خو ستاسو په کلنګ کې زما پوره حصه ده خیر خدای کنه رکې ولې دا د پیر بابا خیرات دی څه چې ستا یې سم پکې وکړو دا څه وایي ولې موږ ستا نوکران یوسو چې په دې ټک نه ګرمه کلنګ راغونډو او تا نه هم پکې حصه وکړو دا مخکې ما ته لوټ یې ځای جوړ شوی او زما په خیر چاډو کې خارخ کړی دی هغه صرف تیزرو بچې تیزر خو به اوس چلو وسه لمبدا موږ هم د اور سکروټي یو ژوندی به نه پرېږدم ولي شايف مړه ټول عمر تاسو خولي د لاکې کړې دي سړی راته ښایه سړی خو د تر زویا همدغه خو غم دی که نه چې سړی نه پېژنم کنې تر اوسه به مې دله ټوله کړې وو زه به یې درته داسې تخته کړم داسې چې ټول عمر به یې یاد ساتي یاد چې صرف په ګوتو راشي ډوډۍ شابانې بچې و شابانې بچې بابا په خیر راغی بچې بار یو ملنګ ناست دی او وږی دی لږه روټۍ وتې اوسه ډېره ښه ده بابا وړم ورته دا والا ملنګ روټۍ پوره ملنګ ستا د ډوډۍ نه ملنګ ستا د دې کنوږی دی دا کومه ډرامه ده زړه دردېدلی ښه دی څه مطلب مطلب دا چې د کمې ورځې نه مې ته لیدلې نو په ما باندې د شپې او د ورځې خوبونه آرام شوي دي ستا د لاسه خو موږ خپل کلی پرېښو او دلته راغو نور څه غواړې موږ نه زه تا نه مینه غواړم ستا نه بغیر په ما باندې یو لازم نه تېرېږي قربان دې شمه د ملنګۍ جامه کې ګرځم مشکي کومه زه غلامي کوم او د تورو زلفو ملنګه دوه ګټې دې وکړې یو دې خیرتون کو بل دې وکړل دیدنونه ویری ګډ ملنګیا ما چې دا ستا عاشقي ولیده
مان د یوسف خان او شیربانو یې راکړه یار مومن خان او شیرینۍ دې را یاده کړه یاره ستا په دې عاشقۍ خو یو لو سټوري لیکل پکار دي په دې شعر او شاعرۍ باندې هم نه پوهېږم صفا خبره راته وکئ چې تاسو یې څوک زما نوم امیش ګل دی ما همیشه د میخکو تابعداري کړې ده او د نرانو سره مې دشمني کړې ده دا فلمي ډایلاګ یې پرېږدئ مطلبي خبرې ته راشئ چې ستاسو ما سره کار څه دی کار شته که نه ځکه خو د پسې دلته رالو زمونږ د حجرې سپي ته هم چې څوک کورې کوي نو پهله پې سوچ کوي نو بیا ته دومره شوې ولې زمونږ دشمني په غاړه هلې څه و پرېږدئ مړه دا د دشمنۍ چرته دی دا د ګولو درزا څه پېژني دا خو د میخکو خندا ښه پېژني دا یوه خبره مې په کلاو غوږونو واوره نن خو دې خاطر که سبا دې زمونږ کسانو ته په بد نظر کتلي وو دا سترګې به درنه وباسم و پرېږدئ مړه وظیفه راوړئ او پخ کړی ورسره راځئ چې زه هر سر مخ کې راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام امیش ګل لاله چک اوس لږ وخت وشو د حجرې نه بار ووتو تا بله ورځ څه ویلي چې سترګې د نه وباسم په دې ډایلاګونو دې نور خلک هېروه زه پخپله د وخت هغه جوارګر یم چې یا سر بېلم او یا ککرۍ کوم زما په حجره کې په ما بدماشي کې او په ما سترګې راوباسې دا ځلې دې دا خپل خاطر وګڼه بله پیره کې د کټ سر ته به دې دا دواړه لالاګان کېنوم دا دواړه لالاګان دا څه بدتمیزي ده تا زما لار ولې ونیوه چې په زړه کې درته لار جوړه کړې ده نو اوس خو به دې لاره نیسمه دا د عاشقۍ داستان به دې بل چاته واورې ما ته نه پوه شوې که نه هم ته زما مینه یې هم تا نه به د خپلې غاړې هار جوړوم چې غوسه در سره دومره خوند کړي خندا به دې لا څنګه وي ما خو ورته په هغه ټایم باندې کیسه ختموله خو پوره یې نه ورغلې دلبر نه د اسمان سر یو مې په ځان وجلی وې یو هغه وجلی وې زه حیران په دې یم چې تاسو نه دا ژوند دې څنګه لارو و د تره زویه ته چې میخکو پسې ګرځې نو دشمن خو به مجرې ته راځي که نه او تاسو ته به خپله بدماشي ښایي که نه خو اوس د دې دلبر څه غم کول پکار دي که دا دلبر یو بېرته ماته خدای په ګوتو راکړو د دې ماشین ټولې ګولۍ د هغې په سینه کې ځړوم وغلی کېنه دلبر څه دلبرو ترور نه ده
چې ته به پې ډز کې او هغه به در باندې ګلونه شیندي چې په حجره در لسرې سترګې راتلی شي که نه هغه به په تا څنګه برېک وی خو ته غم مه کوه زما نوم ممیش ګل دی ټول عمر مې د میخکو تابعداري کړې ده او د دلبر غوندې د نرانو مې دشمني کړې ده خو زه به ورته داسې بدماشي ښایم چې ټول عمر به یاد ساتي یاد الله دا څه وشو هلو هیلپ می څوک شته دا د واده جوړه په انکار کې د پلار مرګ دی او په اقرار کې د پلار ژوند اوس خوښه ستا ده د واده جوړه چې او که پلار ته د کفن او ته خدای ظالمه دومره ظلم مه کوه کنې خدای به درنه زما د بابا او زما د یوې اوښکې تپوس در راکوي تا سره د خپلو اوښکو غم شته خو زما د زړه غم در سره نشته پهلني ملاقات نه والا تر نن ورځې پورې که دې سترګو ستا سترګو نه بغیر د بل سترګو ته یې کتلي وي نو په سترګو دې شمکور ژم که دې زړه ستا نه بغیر د بل چا ارمان کړی نو پړق دې وچوي پړق دې وچوي لکه د لیونو خپلې ګوتې شمارم او تا یادوم اوس ته ووایه چې زه خپل دې زړه سره څه وکړم په زړه دې د صبر غټه تیږه کېده ما هېره که منت درته کوم سول درته کوم چې ما هېره که ما هېره که شبانې چې ستا په انکار باندې زما د زړه ارمان نه پوره کېږي نو دا زړه دردېدلی ښه دی دردېدلی ښه دی شبانې ته دې پلار بوزه زړه دردېدلی ښه دی زړه دردېدلی ښه دی یا الله و مریم خور دقه خو زمونږ دشمن وګڼه لالا ستا ورسره دشمني ده او که هر څه ده خو ما ورسره صرف انساني همدردي ښولې ده زما په ګاډي لګېدلی و ځکه ما کور ته راوستو او دارو درمن مې ورته وکړه د انساني همدردي مه کوه
انساني همدردي مه کوه په انساني همدردۍ کې همدغه انسانان به نه سترګې وباسي که هر څو انسان خو وکنه خدمت په ما فرض و مریم هغه زمونږ دشمنو او زمونږ کسان یې والیو د هغه تپوس کول زمونږ کار دی ته ځه کمرې ته لاړه شه ځه شابه د تره زویه نن یې زموږ کسان وول سبا به زموږ ګریوان ته لاس واچوي یاره ډېر ساده ولې زمونږ ګریوان څه د ډمې زلفان دي چې هر سړی به ورته لاس اچوي زما نوم ممیش ګل دی او همیشه مې د میخکو تابعداري کړې ده او د نرانو مې دشمني کړې ده الله دې راله یو ځل په ګوتو راکړي هغه به همیشه د همیش ګل د دشمنۍ نه پناه غواړي د تره زویه مر په ګوته نه پټېږي ولې چې ولې راته په ګوته والې په ګوته او لتې ته خو به ټینګېږي چې دا زړه مې یخ شي زړه برې شبانه مخمانه ماړه وه ما که په خپل ژوند کې چا سره مینه کړې ده نو هغه صرف او صرف ته یې که ما په خپل ژوند کې د چا نه نفرت کړی دی نو هغه صرف او صرف ته یې ځکه خو درته مینه کوم شبانې چې دا نفرت دې په مینه کې بدل کا کنی په دې مینه کې به دومره مینې توی کړم کنی دا دنیا به ما ته بیا د لیوني نوم راکوي د لیوني لیونی که ته ووې نو لکه د لیونو به دې زما لار نه نیوله سوال درته کوم مینت درته کوم زهري درته کوم چې موږ نور مه پریشانه کوه چې زما لاره پرېږده واه شبانې واه اول دې لکه د ماشوم په سلګو وچړولم اوس راته وایې چې زما لاره پرېږده خو نه لاره به دې پرېږدم شبانې لاره به دې پرېږدم خو په ژوند نه په مرګه بس دلبره بس کنده لپاره دې زما لار ونیوه نو تا ته خو څه نشم ویلی دا خپل ځان به درته دا یوه خبره مې په کولاو غوږونو واوره شبانې ستا ژوند زما امانت دی په مرګ هم زما یې او په ژوند هم زما یې شبانې ستا په مینه کې دا زړه دردېدلی ښه دی ځه لاړه شه ځه زما د ورونو د ګریوان نه لاس وباسه ته ښه پته ده چې هغه ډېر خطرناک خلک دي هسې نه چې تا ته څه نقصان در ورسوي ولې ونی ته یېرېږه ما چې څومره هم خطرناک شي خو زما هیڅ هم نشي کولی ګوره دلبره ته ولې نه پوهېږي علامه کاکا په تا څه وشو نو زه به څه کوم که د داسې بدماشانو نه دلبر یېرېدی نو بیا به د دلبر غم سو او بیا دا تا کومې قصې شروع کړې ستا به څه کېږي او زما به څه کېږي داسې ټولې فضول خبرې دي ما یو ځل تا ته ویلې چې زه تا سره مینه نه کوم که نه ته مینه کې او که نه کې خو زه به تا سره همیشه مینه کوم همیشه دا د لیونو خبرې مه کوه ناوخته دی زه شابه کور ته ځه که نه دا ته چې ځان له ګرځې توره شپه کې تیرړه دې دنګ
او ما به ووژنې زړګي یې په غرمه کې ګوره بھیجان ما ته مخکې هم پوه کړې وې چې زما لاره مه نیسه څه بھیجان زه خو وایم چې دا بیه دې کټ کا او تش جانې کا ځکه چې زما نوم همیش ګل دی ما ټول عمر د نرانو سره دشمني کړې ده او د میخکو مې تابعداري کړې ده قربان دې شم میخکې او بدماشي د زړه سره وخې مې ومې وخله ومې وخه ای 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 همیش ګل وروره یو دوه څپېړې پې ما نه وې درته وایم چې زما لاس پرېږده ګنې ښه به درته نه خو بد سره به بیا ګورو مخکې شه ودرېږئ زه درته وایم چې د دې جینۍ لاس پرېږدئ ته خو پې داسې خفه شوې لکه چې ستا خور وي خور خو به ستایي او نن به تاسو ټول دې جینۍ ته خور وایي خوره راځئ لکه دلبره کله چې تاسو ډس کړی دی نو پوچ ختلی دی یو ورځ تاسو د چا کپرۍ را نه وړله چې دا ټټر مې په یخ شي ټټره ما خو د خپل طرفه مړ کړی و خو چې الله بچ کړو دې کې زما څه قصور نن نه صحیح سبا صحیح و د تره زویه دا به درته وزخیم چې دا څوک څنګه کوي وته پرېږده سړیه ته صرف ګوره چې دا د سبا نور راوخیږي ته ګوره چې زه څه کوم زما نوم همیش ګل دی همیش ګل همیشه مې د میخکو تابعداري کړې ده او د نرانو سره مې دشمني کړې ده خو دلبر سره به سبا دقت دواړه کوم څه مطلب څه پوه شوې اوس پوه شوم زما ته بچی دي نشه باندې نه تا نه په زما دا ټوله زندگی قربان شه زه حیران په دې یم چې د دومره نفرت باوجودم تا زما په زخمونو باندې پټۍ ولګوله ما خپل نفرت ستا د غیرت نه لکه د سپینانو لوګې کړ دلته خو مې په خپل زړه کې ځای درد دا څه وایې شبانې دا خو چېرته خوب نه ګورم نه دلبره دا حقیقت دی نن خو بیا په مینه مینه دومره راته وګوره چې د زړه هغه زهر دردونه مې هېر شي ډېر راته په مینه مینه مه ګوره ته نظره مینه کې بیا سپېلني هم نشته
چې راته ګورېږي د نظر پروا ونه کړې نظر مخته خو دې زه یم چې زه به نه لوګی شم سپېلنو ته صداقت دی چې نظر پکې د یار د دنګې ځوانۍ مات شي سپېلني او حسرت دواړه دې لوګي شي دا زما موبایل چېرته ایښی دی شبانې بچې ته کښېنه دلته بابا مې جوړېږي خوب راغی سوی بابا مریض له مې بار دوایي ورکوله ولې بابا ته خو خفه شوې بچې دا دې ښه ونه کړه چې خپل دښمن دې په خپل کور کې پټې وکړه بابا که چېرې دې نه وې راغلی نو هغه ظالمانو به خدای خبر موږ سره څه کول او دې بیا زموږ په وجه زخمي شو نو موږ له پکار دی چې د هغه په زخم باندې پټۍ لګوم لازمي وو بچې یېرېږم چېرته موږ ته نسخان رانیسي نه بابا څوک چې د بل لپاره په سینه ګولۍ خوړی شي نو د هغه زړه بیا ډېر لوی وي څه ویم بچیانو ته به زما نه ښه پوهېږي بابا د هغه خدمت په موږ فرض و ولې چې د هغه په دې دنیا کې څوک نشته ښه ته کښېنه بچې زه وروځم ښه ډېره ښه ده بابا شابانې لورې دا اوبه راوړې او که نه همدا رقم بابا د چاټۍ نه د یخ اوبه دروړم دا وره بابا لویه شي بچې تاسو څوک یاست چې زما کور ته بې تپوسه راغلئ دا خو نه په پښتو کې شته او نه په هندو کې شته ما نوم میشګل دی ما همیشه د میخکو تابعداري کړې ده او ستا غوندې د نرانو سره مې دښمني کړې ده دښمني ځکه خو درپسې دلته راغلي مطلب خبره کوئ تاسو مطلب څه شی دی مشره مطلب همدا دی چې دلبر چېرته دی دلبر زمونږ په حواله که او که نن موږ ته دلبرونه خولو نو د خپل مرګ ذمہوار به پخپله شکر وباسه چې دلبر دلته نشته که دلبر وې که نه نو تاسو کې به یو هم دلته نه ژوندی نه وې تللی پوه شوې یو خبره مې واورئ اوس هم در سره وخت شته زه درته یم ورک شئ دې ځینه اوه ولې دا دلبر دا میشګل نه غټ بدماش دی چې مونږ پیروئ که نه هغه ستاسو د کور چوکیدار دی نه خو تاسو پښتانه او نه د پښتو نه د پښتو په زور زیر خبر یې نو بیا پاتې شوه د دلبر خبره نو هغه د دې کور څوکیدار نه هغه زما کېدو والا خاوند دی دلبر باندې ډېره غاوې راځي او نن زه د دلبر زور ګورم دا مانه څنګه خلاصوي یا لکه میشګله خوښه دې نه ده چې دا د پښتو ټیکېداره په نغدو کې بوځي اوس دې شهبازي زما د زړه خبره وکړه ځکه چې زما نوم امیشګل دی او همیشه مې د میخکو تابعداري کړې ده نو زه دې په نغدو کې ځان سره بوځو راځه پرېږده بابا یا الله ته زما د عزت محافظ شي لالا دا جینۍ پرېږدئ ستاسو دښمني د دلبر سره ده بیا د دې غریبې پکې څه ګناه ده دا یو تورسرې ده ته داسې د خلکو غمخوار راغلې زمونږ په کارونو کې کار مه ساته لالا لږ سوچ وکئ ستاسو په کور کې هم تورسرې ناسته ده یو ځل مې ته وویلې چې غلی شه نو غلی شه ګنې دا مخ در باندې وه رښتیا ویل د هر چا بدي شي لالا خو یاد ساته الله به در سره د دې د یو ظلم حساب کوي
یاره ته هر وخت یو دبا دا دماغ خرابې نظم چې هغه جاوید څه شو دا ظلم با خدای ستا چرم نه نصیب کوي دا ظلم نه دا زما انتقام دی انتقام ستا راوستو سره به دلبر په خپله زما خپو ته راځي او ستا ګناه دا ده چې دلبر ته د خدای نه پس نوې زندگی تا ورکړه خو په دشمنۍ کې د پټې او پټکي ته لاس اچول دا د نرانو کار نه دی او نه د پښتون شان دی ویری ګډ زما نوم امیش ګل دی او ما همیشه د میخکو تابعداري کړې ده او د نرانو مې دشمني کړې ده او ځکه خو مې ژوندی پرېښوې په دشمنۍ کې چا د لوپټې او د پټکي خیال ساتلی ځکه خو مې پردي جنګ کې پردۍ لوپټې ته لاس واچولو دا ځان ته ډېر کچه کچه ښکاري خو دا دشمني به عجیبه شی دی چې ځان بې پښتو نه کړي سرونه به څنګه ګټې نالت شپتا او ستا په پښتو خبرې خو د پښتو کې خو کارونه دې ټول بې پښتو دي ویری ګډ په خبره کې دې وزن شته د زړه سره خو چې په دشمنۍ کې بې پښتو نشي نو د دشمن پښتۍ به څنګه ماته پښتۍ خو به ته داسې ماتوم چې د ژوند ښې او بدې نه وباسم چې بیا موږ سره څوک دشمنۍ کولو جرأت ونه کړي او څوک هم چې موږ سره د دشمنۍ کولو جرأت وکړي عزت به داسې لیلامیږي لکه د دوی دلبره ښه دی چې مخې ته رالې زه خو تا پسې در روانم شبانه بس مریم بس ما ته د هر څه پته ده ځکه خو مې دا ټوپک راوچت کړی او ستا توپونو مرګ پسې روان یم نه ته به داسې نه کې زه چې درته څه ویم ته به هغسې کې څه مطلب ولې ټول عمر دې د بل میخکو ته لاس اچولی چې نن دې خپل میخکې ولیدو نو حیران شوې ها امیش ګله په یو ګنټه کې دنه چې شبانه دې خپل کور ته لېږلې وي ګنې بیا به دې د خور خیر نه وي ګوره دلبریا
ना مشغوله نه چې دا غلطي ونه کې کني خور به دې بیټي کټه برولېږم بیټي کټه لالا ته خدای دپاره ما ته دې ظالم نه بچ کړه. ټیک ده شبانه به ته ملو شي یو خبره به یاد ساته که زما په خور څه وشو که نه نو ته به رانه ژوندی پاتې نه شي راځئ هلکه خفه نشي مریم ولې چې دا هر څه ما وکړه نو خپل د مینې دپاره مې وکړل او که وخت راغی نو تا دلبر به ستا دپاره خپل ځان قربان کړي نه داسې هېڅ خبره نشته. نن باندې به داسې مرګ وجنم چې ما سره بیا څوک د دښمنۍ جرأت ونه کړي. ودرېږه هلکه و پرېږده سړیا د دې په وجلو څه کې نن در باندې داسې زیری کوم چې په جامو کې به نه ځایږي. لالا څه خوشخبري دې راوړې ده زر راته ووایه داسې کومه خوشخبري ده چې موږ ته نه وي خبر. خبروم دی زما نوم امیشګل دی ما همیشه د میخکو تابعداري کړې ده او د نرانو سره مې دښمني کړې ده خو نن مونږ په پردي میخکي کې خپل میخکي وبیله. څه مطلب لالا؟ مطلب دا چې زمون خور او ستا چنغله د دلبر سره وتښتېده او چې د بل یم خبر کړم بس ډېر بد دی که دلبریا ډېر بد دی. اوس په تماشا کوه چې د دلبري غوښې په لیوانو سپو درته خورم او که نه پاتې شو مریم یم ژوندی درته په ځمکه کې خخانه کړه زما نوم به شهباز نه بس خبرو نه هیڅ هم نه جوړېږي د مطلب خبره کوئ. لالا دا هر څه چې کېږي نو هم ستا د لاسه کېږي که په هغه ورځ دې پرېښی وې او دا سر مې ورته خور کړی وې نو نن به د هر څه نه لیدل. که د کلي دې خلکو ته پته ولګېده نو په شرمونو به وشرمېږو چا سره به د سترګو لګېدو قابل پاتې نه شو. غلی شئ مړو غلی شئ ما ته هم پته ده اوس به د له دلبر سره زه هغه کار کوم چې زموږ شپې ته به په بد نظر نه ګوري. ستا ډېره مهرباني مریم چې ستا په وجه ما ته زما مینه میلاو شوه. وایي څوک یې دیدن پسې ړندېږي څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي نه. تا ته خو ستا مینه میلاو شوه خو زما مینه نیمګړې پاتې شوه. دا دنیا نیمګړې ده مریم د چا ارمان پکې پوره شي او د چا نه. خو زه نیمګړې پاتې شوم. چا رښتیا ویلي دي زړه دردېدلی ښه دی زړه دردېدلی ښه دی. مریم دا وخت د دې خبرو نه دی راځه چې تا کور سره پرېږدم راځه چې ځو. لالا تاسو ورته داسې ولاړ یې لکه چې دا خور هم د عمرې نه راغلي. بې غیرته دې جنۍ خو موږ نه پوزه پرې کړه په شرمونو یې وشرمولو. دکه شرم دکه شرم به زه د دښمن په وینو ویندم وینو. دا وخت د دې خبرو نه دی خپله خونه خو مړنګه که
راځئ چې اوس د دشمن خونه ړنګه کړو اسان ټیک وایي لالا په خپل کور خو مو ماتم جوړ کړو خو راځئ چې د دشمن په کور هم ماتم جوړ کړو حبیش ګله څه دې خیال دی راځئ لکه چې ورځو پې لکه تندر بابا تراغلی یا الله یا الله ستا لک لک شکر دی چې زما لور زما کور ته بېرته راغله بچې یوازې رالي دلبر ته شو هغه تا پسې ما در لېږلی و بابا د دلبر د وجې خو نن ستا لور تا ته مخامخ ولاړه ده که چېرې دلبر نه وې نو نن به ستا دا لور نه وې پته نشته چې هغه ظالمانو به ما سره څه کول الله دې دلبر سره ډېر ښه وکړي هغه د بچې دلبر هم راغلو وی خیر دلبره بچه چې ته رالي زه خو وایم چې دا کلی پرېږدو او خپل کلي ته لاړ شو هلته به ستا او زما د لور واده وکړو کلی به پرېږدو بابا کلی به پرېږدو خو جنج به مو په دې کلي بوځو ولې چې دا زما یو ضد دی زده ورشه ازانه او دا کیسه یې ختمه کړه ورځه شابه بیا دا کس او دا میدان بېغمه شه لاړې بچې تو ته تورې شوې تورې شوې Yeah!